السلام علیکم دوستانو، امید کوم ټول به روغ جوړ یې. دې ویډیو کې موږ وایو څرنګه یو پوښتنه په څو قسمه جوابولی شو. پوښتنه what do you do یعنې ته څه کار کوي؟ دا پوښتنه ده. بعض ځایونو کې کار کوم، بعض ځایونو کې کار نه کوم. نو دا موږ په څو قسمه وایو. نو ویډیو تر پایه وګورئ تر څو کلیر واضحه پوه شئ. what do you do ته څه کار کوي؟ یعنې څه شی کوي؟ لومړی I work part-time. I work part-time. زه نیمه وخت کار کوم. part-time ویل کېږي نیم وخت باندې کار کول یا نیمه ورځ کار کول، یا د سهار نه تر غرمې یا د غرمې نه تر مازدیګره پورې. ته ویل کېږي part-time job. نیم وخت کار کول. I work part-time. زه نیمه وخت کار کوم. دویم I drive a taxi. I drive a taxi. زه ټکسي چلوم. I drive a taxi. زه ټکسي چلوم یعنې ټکسي چلوونکی یم. دریم I repair cars. I repair cars. زه موټرې ترمیموم. I repair cars. زه موټرې ترمیموم یعنې موټرې جوړوم. میکانیک هم مستري ته ویل کېږي، دا هم مستری راځي. I repair cars. موټران بیرته ریپیر کوم، بیرته جوړوم، ترمیموم یې. څلورم I paint houses. I paint houses. زه کورونه رنګوم. I paint houses. زه کورونه رنګوم یعنی رنګمال. پنځم I work as an electrician. I work as an electrician. زه د برقي په توګه کار کوم. electrician ویل کېږي برقي ته. I work as an electrician. زه برقي یم. I work a few hours. I work a few hours. زه یو څو ساعته کار کوم. few hours ویل کېږي یو څو ساعته کار. I work a few hours. زه څو ساعته کار کوم یعنی لږ کار کوم. او که چېرته کار دې نه وي نو ته باید څه ویلی شي؟ وم I'm not working right now. I'm not working right now. زه اوس کار نه کوم. I'm not working right now. زه اوس کار نه کوم. اتم I left my job. I left my job. ما خپل کار پرېښود. لنډ وخت کې د کار پرېښود ورته ویلی شي I left my job. ما خپل کار پرېښود یا مې کار مې پرېښی. نهم I'm unemployed. I'm unemployed. زه وزګار یم. unemployed ویل کېږي وزګار چې کار یې نه وي. I'm unemployed. زه وزګار یم یا jobless یم. I'm jobless هم ویلی شي چې زه بېروزګار یم، زه کار نه کوم. I'm jobless.